أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. مخکې الله پاک د بنی اسرائیل بیان وکړو چې الله پاک دوله نبوت ورکړو او د دین پوهه یې ولا ورکړې وه او دغه شانتي بادشاهي او پاک سیزونه ولا ورکړو د خوراک لپاره او د دغه زمانه په مخلوقاتو کې دوله الله پاک فضیلت ورکړو په هغه باندې چې کله هغه ته پوها او علم راغی نو هغه اختلافات شروع کړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هغه انکار نو الله پاک فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دو په دین باندې قائم نه دي استاد تابعداري او مرګتیا بس ثم جعلناك على شريعة من الأمر بیا ګرځولای مونږ ته علی شریعت من الامر پخکار لار باندې د دین په یو واضحه لار او واضحه دین باندې مونږ ته ګرځولای فتبعها پس تاغي تابعداري کو د دو هیڅ پروا مساسه ولا تتبع اهواء الذين او تابعداري مکو د خواهشات د هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي زکه انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا یقینا دو نشي لري کول استانه من الله د عذاب د الله پاک نشي ان هیڅ شی د دو په اختیار کې نشته ک الله پاک خپل گرفت کې دی راولي نو څوک ته بیا چې دا الله د گرفت نه هغه ته آزاد نو الله پاک فرمای و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض یقینا ظالمان بعضی د دو ملګری د بعضو دي دو د یو بل مرګتیا کوي په نه حق کې د یو بل سره ولاړ والله ولی المتقین او الله پاک ملګری د متقیانو دی د پرهیزګارانو او د الله پاک رحمت هغه هم نیکوکارو خلقو ته شامل دی او نږدې دی ان رحمت الله قریب من المحسنین الله پاک کوئی یقینا د الله رحمت هغه شامل دی نیکی کوونکو خلقو ته هذا بصائر للناس دا قرآن مجید بصائر للناس بصیرت ویل کیږي د زړه رڼا هغه رڼا چې د زړه سره تعلق لري نو الله پاک فرمایي دا قرآن مجید دا دلیلونه د رڼا دي للناس د پاره د زړونو د خلقو وهدن او هدایت ورحمت او رحمت لقوم یوقنون ده هغه قوم د پاره چې یقین کوي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې دو کوي بد کارونه بد عملونه نوردو ګمان او خیال دار چې ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات چې مونږ به وګرځو دولره پشان د هغه کسانو چې ایمان راوړل دي او نیک عملونه کوي
سواء محیاهم و مماتهم چې برابر وي مرګ ددو او چې برابر وي محیاهم ژوند ددو و مماتهم او مرګ ددو. نو ردو خیال داده چې مون او مومنان او نیک عمل کوونکی دا به یو شان شي. په قیامت کې به الله پاک د دې ټول سره یو شان د رحم معامله او فیصله کوي. ځکه په زندګۍ کې ډیر کرته داسي چې انسان هغه ډیر ظلم کوونکی زیاته کوونکی او هر قسمه نافرمانی کوونکی خو بیا هم د په دنیا کې د الله د عذاب نه بچ پاتې کیږي او دغه شانتی په خپل غفلت او خواهشاتو کې ژوندۍ تیروي. نو الله پاک فرمایي چې ردو خیال داده چې څنګه په دې ژوندۍ کې مونږه د خدای د عذاب نه بچ پاتې شو نو په مرګ کې به هم مونږ دغه شانتی یو بیا به هم د خدای د عذاب نه بچو. نو الله پاک فرمایي ساء ما يحكمون بد د هغه فیصله چې دوی کوي. ځکه دا زندگی د دې مقصد په حقیقت کې هغه د الله پاک عبادت کول دي د هغه د حکمونو موافق پر زندگی تیرول او سزا او عذاب کو کله داسې هم چې ډیر نافرمانی الله پاک کوئی زول په دنیا کې سزا ورنکړي خو مرګ او ژوند د دو یو شان شرط نشي کېده. ځکه د مؤمن زندگی دا د سکون او د آرام زندگی او د مجرم ظالم زندگی دا ډیره انتهایی د بیچینۍ دا اگر کړه د سره دنیاوی اسباب ډیر په نظر د خوب هم په غیر د ګولو او د دوايانو نه نشي کول او مرګ په وخت کې به د مؤمن خوشحالی او زیر بدتوی د فرشتو د طرف او په د باندې به د الله پاک د طرف نه رحمتونه وي او د ظالم او د مجرم مرګ هغه د لپاره د خطرې او د سختۍ ګنټي وهل دي. د مرګ وخت راتلل او د سره د تکلیفونو او د سختو معاملې شروع کېدل چې دا روح ته هم فرشتي اخلي دا به ته هم انتهایی په سختۍ سره اخلي. الله پاک فرمایي چې دا شاګانې او دا مخونه دا بوله وي او بل ځای الله پاک فرمایي ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. چې کله روحونه اخلي الله پاک د هغه کسانو نه چې دو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې نو فرشتي بردونه تاسو وکي چې ولې تاسو دا کارونه کوئ دو به جواب ورکي كنا مستضعفين في الارض چې الله پاک موږ ډېر کمزوري په ځمکه کې په خپل اختیار یو سکولای نشو نوردی غټانو خلقو پسې منګ روان وو هغه به نافرمانی کوله او ظلمونه به کول من به دغه شانتي دا نافرمانی کې به منګ لګیاو داغو اتباع به کوله کوي نه کوله د کور نه وستو د محلي نه وستو نو من التجون نشو تیرولې جواب بدول ورکړی شي الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اې د خدای زمکه فراخه وسیعه نه وجره د غزګینه وتلې بل زګی ته تلې
هغه علاقه او هغه زیګی ته تلوي چې التتا په غیر د خطرې او په غیر د تکلیف نه د الله عبادت او د الله پاک احکامات پوره کولای ولې نتلې الله پاک فرمایي فاولائک مأواهم جهنم د دغه خلقو زیګه هغه به جهنم الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي نو دا معنی دا هیڅ شی بکار نه کوي نو الله پاک فرمایي ساء ما يحكمون بد دا هغه فیصله چې دوی کوي وخلق الله السماوات والارض بالحق او الله پاک پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه د حق د ښکارا کېدو د پاره ولتجزا كل نفس بما کسبت او ردی د پاره چې بدله ورکړي شي هر یو نفس ته بما کسبت په سبب د هغه عمل چې د کړی وي وهم لا یظلمون او په دوه ظلم نشي ازمکه اسمانونه الله پاک پیدا کړی دي دا الله پاک بیکاره بے فائدې نه دی پیدا کړی چې ردی هیڅ مقصد او فائدہ نشته بلکې الله پاک د دې لپاره پیدا کړی دي چې انسان د حق د او پیژني او د الله پاک بندگی او داغه د حکمونو موافق ژوندۍ تیر او چې کله د دنیا فیصله او دا زندگی ختم شي نو الله پاک فرمای ردی د پاره می دا دنیا او دا زندگی پیدا کړی دا چې ردی نرستو تجزا کل نفس بدله ورکړی شي هر یو نفس ته د هغه عمل چې د کړی نو چې چا ښه کړی هغه ته ښه بدله او هغه نعمتونه میلاو شي او چا چې د خواهش موافق زندگی تیر کړی نو الله پاک کوئی چې دته د هغه سزا د هغه جرم هغه ورکړي وهم لا یظلمون پدو ظلم نشي کېده دا پدو ظلم نه دا دوه عملونه داسې کړي افرأيت من اتخذ الهه هوا مخکې تیر شو چې د دغه مجرمانو خلقو خیال او ګمان داده چې مؤمنان او مجرمان دا به یو شانتی وي او زندگی او مرګ پر دوه هم یو شانتی وي نو الله پاک فرمایي چې دغه خلقونه مخواړه وا آیتان دلیدل هغه کس اتخذ الهه هوا چې هغه نیولې وی او جوړ کړی وی خپل معبود خواهش خپل بس چې ردا خواهش هغه سغواړي دی هغه کوي دا خواهش د یو معبود معبود ویل کېږي هغه چاته چې د هغه کلکه تعبیداری وکړي نو د خواهش داسې تعبیداری کوي یا لکه څنګه چې د الله پاک تعبیداری کولای کېږي نو دغه شان د خپل خواهش هغه تعبیداری کوي خواهش چې وتسا پزړه کې اچي دی بس د هغه خیال ساتي د الله د حکم یا د حرام حلال یا د جایز ناجایز داغه هیڅ پروا نه الله پاک فرمای واضله الله او بلاری کړه دې دلره الله پاک علی علم فعلم باندې وختم علی سمعه وقلبه او مهر لګولې الله پاک په وګونو د دا او پزړه د باندې وجعل علی بصره غشاوه او جوړی کړی دی پسترګو د باندې غشاوتون پردې مخکې ذکر شوی الله پاک فرمای بل طبع الله على قلوبهم بل طبع الله على قلوبهم بکفرهم چې مهر لګولې الله پاک په سبب د کفر ددو دا مهر الله پاک اسی نه لګولې بلکې ددو د کفر په وجبان ددو د زد او د عناد په وجبان نو الله پاک د دو په دې زړه باندې یو مهر ولګ نو الله پاک فرمای چې دې خلقو د خپل خواهش تابعداري هغه شروع کړی دا بل ځای الله پاک فرمای نو ولغي ما تولى چې سو کم طرف تتلل غواړي نو الله پاک وای مونږ یو ماغه طرف ته وګرځاو کده پنی غلار باندې تلل غواړي او د ردی اراده کوي نو الله پاک وای موږ سره توفیق شامل حال کو دانی کی او د اخوت اساس خو چې د سره د دې خپل سوچ او عقل او فکر د پکګل ار باندې تلل غواړي
او د حقا لار دا پرې خودل غواړي الله پاک وایي موږ په دغه طرف روان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله پاک وایي څوک چې غواړي ایمان دراوړي او څوک غواړي بس کفر دی وکړي دې دنیا کې د تدا اختیار شته خو چې کله الله پاک وایي مونږ طرف ته راشي نو بیا به د تر دې ټول پته ولګي فمن يهديه من بعد الله سوق ته چې هدایت وکي هغه ته روستو د بیلار کېدو د الله پاک چې خدای پاک سوق بیلاری نو بیا سوق ته چې هغه ته هدایت وکي پني غلاري راو یعنی د په خپل زد او عناد کې د سکلک ولاړی چې هر تم د خدای د قانون او د الله د احکاماتو مقابله کوونکې نو خدای په دې ځړ باندې یو مهر ولګي په دې سترګو خدای پردې راوړي نو دا پرده داسې نه چې د تسخکاری د هر سیری خو حق بیانې د هر څه اوري خو حق نه دا خبره چې راشي نو د په دې ځړ کیار راشي نو الله پاک فرمایي افلا تذکرون آیدو نصیحت ناخلی چې دا دنیا څومره د کم وخت نه را روانه ده څومره زورور خلق چې هغه به لوی دعوی کولې څومره صاحب جیدات خلق څومره صاحب قوت والا خلق څومره اثر رسوخ والا خلق څومره بادشاہان د دې دنیا نه لاړو او دې ځمکې هغه دفن او دومره زورور قلنګ دې د ځمکې چې هیڅ څوک ته واپس راونه وته نو الله پاک وای افلا تذکرون ایدو نصیحت ناخلی ثم جعلناک علی شریعه بیا ګرځولای مونږ ته په ښکار لار باندې من الامر د دیننا فتبعها فاستعبداری کو د هغه ولا تتبع اهواء الذين او تابعداري مکو د خواهشاتو د هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي انهم لن يغنوا عنك یقینا دو نشي لري کولای استانا من الله شيئا د عذاب د الله پاک نه هیڅ وان الظالمين او یقینا ظالمان بعضهم اولیاء بعض بعضی ددو ملګری د بعضو دی والله ولی المتقین او الله پاک ملګری د متقیانو دی هذا دا قرآن مجید بصائر للناس دلیلونه درنا دي د پاره د خلقو یعنی د پاره د زړونو د خلقو وهدن او هدایت ورحمت او رحمت لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې یقین لري ام حسب الذين ای ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السيئات چې کوي دو بدولرا ان نجعلهم دا چې موږ به وګرځو دو کالذین آمنوا پشان دا هغه کسانو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي سواء محیاهم ومماتهم چې برابر وي ژوند دو او مرګ دو ساء ما يحكمون بد د هغه فیصله چې دوی کوي وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کړی دی الله پاک اسمانونه او زمکه د پاره د حق د ښکارا کېدو
ولتجزا او د دې د پاره چې بدله ورکړی شي كل نفس هر یو نفس ته بما کسبت په سبب د هغه عمل چې د کړی وي وهم لا یظلمون او په دو به ظلم ونه کړی شي افرأیت آیت لیدلی دی من هغه څوک اتخذ الهه هوا چې جوړ کړی دی هغه معبود خپل خواهش وأضله الله على علم او گمراه کړی دی دلره الله پاک په علم باندې وختم على سمعه وقلبه او مهر لګولې دی الله پاک په غوږونو د ده او په زړه د ده باندې وجعل على بصره غشاوة او جوړې کړې دي په سترګو د ده باندې پردې فمن يهديه پس څوک دی چې هدایت وکړي دته من بعد الله وروستو د بې لارې کېدو د الله پاک نه افلا تذکرون آیا دو نصیحت نه اخلي